د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي چې د دغه ولایت په چارکین ولسوالۍ کې د وسلو یوه زیرمه کشف کړې او په تړاو یې 2 تنه هم نیولي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویان په چارکین ولسوالۍ کې د وسلو د یوې زیرمې کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړی. د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې د وسلو دغه ډیپو د یو لړ کشفي او استخباراتي عملیاتو په پایله کې ترلاسه کړي چې پکې 4 میله پیکا، 2 کلاشینکوفونه، 1 راکټ، 1 میل M16 او د پیکې او راکټ مرمۍ شامل دي. نیروهای امنیتی ما در طی یک عملیات کشفی توانستند تعدادی از مهمات و اسلحه را از ولسوالی چارکین ولایت بلخ به دست بیارند. در این مهمات 4 میل پیکا، 1 میل M40، 1 قبضه راکت، 2 میل کلاشینکوف، 1 M16 و تعدادی از مرمی پیکا و راکت شامل می باشند و در پیوند به این قضیه 2 نفر که این سلاح را به شکل غیر قانونی در خانه خود نگهداری میکرد هم از سوی نیروهای امنیتی ما بازداشت شده است. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو یادې قضیې په تړاو 2 تنه هم نیولي.